پرنسپل شاګرد ته ووایي وایه ته ولې لیټ راځې سکول ته ستا ټول کلاس والا یو ځای راځي ګروپ سره شاګرد ورته ووایي چې ګروپ سره خو ګیدړان راځي او شیر خو یوازې راځي السلام علیکم نو څنګه چل دی ملګرو زه یم ستاسو خوږ ملګری حضرت ولی صاحب او تاسو ګورئ پښتو انپم ټي وي ملګرو یو دفعه بیا ساینس او ټیکنالوژي په دنیا کې یو دفعه بیا تاسو ته ښه راغلاست وایم نن ویډیو کې موږ تاسو ته درښایو په دنیا کې داسې شیان چې جوړولو وروسته یې بند کړي دي یا جرمانۍ په لګولې ده راځئ چې وګورو دا شیزان ولې بند کړي نو موږ سره اوسئ تر اخره پورې راځئ چې ویډیو شروع کړي که دې نه مخکې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی پښتو انپم په باره کې داسې ویډیو کتو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ په نمبر 5 کې راځي لیزر پوینټر ملګرو هڅې په کتو خو دا لیزر د ماشومانو لوبو کولو دپاره دی خو حقیقت دا ډیر خطرناک د لوبو کولو چیز دی چې د گاړو جنګېدو د جهاز راغورځېدو خطره هم جوړېدی شي د دې لیزر جوړولو وخت کې د دې پاور 15 ملي واټ نه کم اصول یو خو خو ډیر بدنامو کمپنۍ د اصول ډیر پروا ونه کړه د دې د وجې نه د خلکو سوځېدو او ور لګېدو کیسونه ډیر وشول د دې د وجې نه په دې دنیا کې ډیر ملکونو کې د خطرناک لیزر جوړولو یا پابندي ولګول او چا چې جوړ کو هغه به جیل له هم ځي ملګرو په نمبر 4 کې راځي پیجټ سپینر ملګرو څو کلونو راهیسه دا پیجټ په نوم د لوبو کولو شی ډیر مشهوره شوی دی چې مختلف رنګونو سیز شیپ او های کوالټي کې موجود دی دا سپینرز یعنی خو څو کمپنۍ او پیجټ سپینر په نوم خطرناک هتیار شکل یې ورکړی دی د دې تیز بلیډ یا نوکې د کم انسان د مرګ خطره جوړېدی شي د دې دپاره خطرې ته کتو د عمله چې د ماشومانو له خطرې جوړېدی شي نو ځکه یې ډیر ملکونو کې دا بند کړه او پابندي په ولګوله چې ماشومانو سره سره غټ خلکو ته هم نقصان ونه رسیږي په نمبر 3 کې راځي الکتریک بلینکټ ملګرو د یخنۍ موسم کې موږ ته همیشه د ګرمې کمبل ضرورت پریوزي د مقصد لپاره د بجلی کمبل یې جوړه کړې ده چې د بجلی مدد سره ګرمیږي د دې ډیر استعمال په هغه ځای کې کیږي چې کم ځای کې یخنۍ دومره وي چې کمبل هم وجود له دومره ګرمایش نه ورکوي څومره چې ضرورت وي د بجلی کمبل له تاسو خپل مرزي سره درجه حرارت سیټ کولای شي او د عام کمبل غوندې صفا یا وینځلی شي خو دومره کوالټي نه پس دا کمبل ډیر ملکونو کې بنده کړې ده ځکه چې د کې اور لګېدو چانسز ډیر وي او په څه ملکونو کې ماشومان غلطۍ نه ټمپریچر زیاتولو وجې سوځېدلي هم دي خو دې کمبل جوړولو کمپنۍ اوس هم دا دعوه کوي چې دا جوړه کړی کمبل نه بلکې د خلکو غلط استعمالول له وجې یې سوځولي دي اوس هم څه ملکونو کې دا کمبل بندي نه دي او خلک یې استعمالوي نمبر 2 کې راځي ای سیګریټ اسې ملګرو تاسو به عام سیګریټ څکلو والا په زرګونو خلک لیدلی وي خو اوس وخت کې د بجلی سیګریټ هر چاته ډیر په زړه پورې دی د عام سیګریټ نه د ښایسته او ډیر په زړه پورې ډیزاین کړی دی خو دا د نورو سیګریټ نه کم نقصان ورکوي او دا یو وړوکې بیټرۍ نه چلیږي چې د دې دننه لګېدلی وي څه خلک دی کې مختلف ذایقې اچوي او دې ذایقونه خوندونه هم علي دا ښایسته د بجلی سیګریټ اصل کې د سیګریټ څکلو ته نور هم د سړي زړه کوي د دې د وجې نه دا بند کړي دي او ډیر ملکونو کې دا نه استعمالیږي په نمبر اول کې راځي په دې ویډیو کې سامسنګ گلیکسي نوٹ 7 ملګرو اگست 2014 کال کې د سامسنګ موبایل کمپنۍ جوړ کړی یو موبایل سامسنګ گلیکسي نوٹ 7 دا ډیر د خوبي مالک او د کمپنۍ لپاره ډیر ګټور او پیدامن ثابت شو خو دا موبایل خلکو لاس ته رسیدو سره سره سامسنګ کمپنۍ باندې یخي اوبه واخوتې ځکه چې مختلف واقعیات کې دا موبایل سوځېدل او لوګي راوتل ګرمېدو خبرې رالې نو دې نه وروسته ډیر ملکونو کې خلکو ته نقصان ورسید د دې د وجې په دې باندې پابندي ولګوله دې نه پس کال 2018 کې خپل موبایل غونډې کړې او خلکو ته وویل چې دوی د ځان حفاظت خپله وکړي او دا موبایل دې نه استعمالوي نو ملګرو په دې ویډیو کې درته ما دا خطرناک شی نه وښوده کم چې په دنیا کې اوس بند دي او بعضې ملکونو کې هم استعمالیږي داسې ښایسته مزیدار ویډیو دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ نور ویډیو هم اپلوډ کوو تاسو دې چینل کې وګورئ لاندې نور ویډیو به هم تاسو ته میلاوي شي نو ډېره ښایسته په زړه پورې ویډیو دې چینل کې راځي نو دې دپاره چینل سبسکرایب کړئ کامنټ کې راته یو ښایسته غوندې جمله ولیکئ نو په دې ویډیو کې فلحال دومره دي ماله اجازه راکړئ بیا در سره میلاویږم یو ښایسته ویډیو سره د هغې پورې الله حافظ